السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو سلامونه علیکم، هیلې احترامات قبول او منظور کړئ. ملګرو دا په دې سیټ ویډیو تاسو وینئ. ماشاءالله دې ورور ته زما سلوټ دی، دې ورور ته زما سلام دی. نن خبرې کوو په دې موضوع باندې چې زما د ټولو پښتنو ته دا یو میسج دی چې هغه کلر دی که بر دی که د خیبر دی او که د هر ځای دی، هغه ټولو پښتنو ته زما دا ریکویسټ دی چې پلیز تاسو چې په دې سوشل میډیا باندې نن سبا چونکې د سوشل میډیا دور دی، هر سړی راځي سوشل میډیا ته کینی، سکرین ته کینی او لر چې کوم دی په بر پسې لګیا وي، بر چې کوم دی هغه په لر پسې لګیا وي. په خپل منځ کې چې کوم دی هغه بې اتفاقي او هغه یووالی ثابت کوئ که نه، نو نور چې کوم دا غیر مذهبه ملکونه دي، کوم چې کافر دي، هغې موږ ته خوشحالیږي. هغې وایي چې هلکه مسلمانان په خپلو کې چې کوم دی نښتي دي او یو بل پسې ردې بدې وایي. دا سوشل میډیا چې کومه ده دا نن سبا هر سړی ګوري، کافر هم ګوري او د هر مذهب والا، لکه مطلب د هر مذهب والا انسان د سوشل میډیا چې کوم دی هغه استعمالی او دا ګوري. نو پلیز تاسو ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې هغه که د لر دي که د بر دي، چونکې هغه افغانستان دی دا پاکستان دی، خو دواړه پښتانه دي او بیا دواړه مسلمانان دي. هغه مسلمانان دي، دا مسلمانان دي، افغانستان والا مسلمانان دي، پاکستان والا مسلمانان دي، بیا د یوې ژبې خلک دي، پښتانه دي. او بیا راپاسې زه ګورم زیاتر په دې غټو غټو پیجونو والی سوشل میډیا باندې د دې غټو غټو پیجونو والا راپاسېدلي او یو بل پسې لګیا. نو پلیز زه د غټو چې کوم دا غټو چینل والا دي، کوم غټو پیجونو والا دي، د ټولو ته زما ریکویسټ دی او دوی ته زه وایم چې پلیز تاسو دا نفرت مه خوروئ. تاسو کوشش کوئ چې د دوی په منځ کې د محبت او د مینې یو پیغام خوروئ. ولې چې ستاسو فالوورز ډېري، تاسو مینوال ډېري، د دوو لایکو دپاره تاسو راشئ سکرین ته کښېنئ، ما پسې کنځل، بل پسې کنځل، زه راپاسم بل پسې کنځل، بل راپاسي ما پسې کنځل. هغه خلک مونږ کنځو چې هغې مونږ ته هېڅ هم نه ویلي. کم خلک مونږ کنځو؟ تاسو ته ښه پته ده چې مونږ څوک کنځو. مونږ وروره د یو خور کنځو، د بل مور کنځو، د بل ورندار کنځو، د بل لور کنځو. د هغې غریبانو هېڅ قصور نشته. څنګه چې وایي چې ګوره د پښتو متل دی چې څه کرې هغه برېبې، چې ته بل ته کنځل کې نو تا ته به خامخا کنځل کېږي. ته د بل خور یادې ستا خور به خامخا یادېږي، ته د بل لور یادې ستا لور به خامخا یادېږي، ته د بل ورېره یادې ستا ورېره به خامخا یادېږي. نو پلیز دا شی ختم کړئ، دا نفرت ختم کړئ، یو بل ته د مینې لاس ورکړئ، یو بل ته د مینې پیغام ورکړئ، د محبت د ورورولۍ لاس ورکړئ. او هغه کفار ځان پورې مه خندوئ، هغه غیر مذهبه خلک ځان پورې مه خندوئ چې هغې مونږ ټول ګوري او وایي چې هلکه مسلمان په خپله کې چې کوم دی خپل منځ کې نښتی دی او خپل منځ کې یو بل ته بدې ردې وایي او د یو بل سره یې بغض او کینه ده. نو هغې زموږ په دې کار باندې خوشحالېږي. نو تاسو هغې خوشحالۍ له مه ورکوئ. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه انسان زما د امت نه دی چې د هغه نه ګاونډي خپوي، یعنې کې د کم ګاونډي نه چې بل ګاونډي تنګ وي یا تې خفه یا تې په عذاب وي، دغه کس زما د امت نه دی. نو بیا ولې تاسو د پیغمبر علیه السلام د حدیث نه انکار کوئ؟ ولې د دې نه منکرې وئ؟ خبرو کې ما نه څه غلطۍ شوي، بخښنه معافي غواړم. د بل ویډیو پورې ما له راکړه اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم.